نو خاطره دا ټوله بنوټي دې ته جوړه کړې ده په دې چل رانه کور هم نشي او مال الله وکړه دا خو زمونږ کور جوړوي لالا کور رانه جوړوي نه ورانه یې رنګ جوړوي لالا ویم ورانه یې یا به جوړوي ورانه یې دورانیه ښه ده چې ستا په خیال دا کور رانېږي نو داسې وران ښه دی زه درنه لاړم ګلاله یا ګلاله چېرته لاړې دورانی لار حق ہے خدای خبر چې دورانی به چېرته تاسو ولاړ ولې خان بابا مونږه څوک یو زه خو یوازې ولاړ یم په سترګو خو ړوند نه یې تاسو نه زما مطلب تاسو یې زه مرم د غوچې او دې بیا وایي چې غوچې دې کور کې اوس تاسو ماسو نشته دلته زه یوازې اوسم او که ته سوې نو تا زه خو ستا خدمتګار یم خان بابا ستا خدمت ته ناست یم دوراني په همدا بګته یې ویشتې چې هم مې رورې هم مې پلارې خو لا اوس نه دوراني شته او نه دوړې رابشي خان بابا همدلته خوشه به چېرته وي څه لاس پې ورپسې خوځول پکار دي زه ویم چې لاس وختې مې پې مات کړې هغه به دې کور ته راځي په کمو سترګو ما سره یې خوله والې ده ژبه به ترې پرېږدم خان بابا معاف یې کې په عمر کې تلومبۍ غلطي شوې ده معاف کولی نه شم پشم ګله معاف کولی نه شم په دې کور کې به اوس یا غی او یا زه نو بیا زړه ته غټه تیږه کېږده چې چېرته یې ښه وي هلته به شپه وي غم خو دا دی چې د بل لاس ته هم نشم پرېښودی د بل لاس له به غم ځان ورنه کي اخر روړ د چا دی د مړ ژوندي پته یې لګول پکار دی پشم ګله د سړکونو او بازارونو ډېر بلد نه دی چېرته د لارې لاندې راغلي نه لګېدلې او نوخبه و خاموشیه د دې ژوند نه خو مرګ ښه دی خیر دی خان کاکا دا ته یوازې ولې خان بابا چېرته دی څه مې په هغه سپرلي چې نه مې پې غوا سړي نسخي دا ته روان چېرته دا لار خو جم ته ځي جم ته ځي او که جهنم ته ځي په ښاره پورې لارې راورسولم او مخکې خبر نه یم چې دا خپلې خپې مې شغرب ته رسوي او که مغرب ته زه پوه شم په خپلو کې اوس لاندې باندې راغلي خو دا خبره څه ده بس خاموشیه ګاډه پکې ده د لالا خبره مې چې څه ژرنده وران او څه دانې لمدي ټیک به شي ګاډي ته راوخېږه زه د هغه خپلوان له رسوم خپلوان کمال الدین خان درته یادوم د هغه کور چېرته دی کور یې بېرته دی خو د هغه په نوې بګلما کار شروع کړی دی د هغې لږ خبر اخلو خپل کور خو مې وران شو اوس را باندې د پردو کورونو ډاډکي چلې دا څه خان کاکا په کار مې سړي لګولي لږه ننداره یې کړو بیا د کمال الدین خان له رسوم د هغه کور ته راځه چې ځو راځه دا خو بالکل دوکه ده افراد دی افراد او دوکه ستا مطلب ستا د کنسټرکشن مساله خو د کټوی وي د کنسټرکشن مساله خو زه نه پېژنم شمشیر علي دی دا مکسچر یادوي انکل ولې مکسچر کې څه چل دی په دې کې خو ډېر مکسینګ شوی دی انکل د مکسینګ نه ستا مطلب مسټر انجینیر ستا په دې مساله کې د سیمنټو نسبت خو دومره دی لکه په اوړو کې چې مالګې په اوړو کې مالګه د لیټ اولدین خان یاداشتونو مطابق که دا مساله په ډېر نسبت جوړه شوې نو زه خو غرق شوم دا خو لویه مساله شوه ټوټې ګله ما خو زما کور جوړ شو خو زما کور خوران شو تاسو دا باري چا له پټې ورکړ مستر فراموش او فراموش خان خو د انکل ډېر ښه دوست دی ډېر اعتباري دوست دی نو بس انکل یې په اعتبار کې والی زه څه خبرم چې زما د مدرلینډ ټوله خټه د ملاوټ نه جوړه ده
पपयों के मिलावट, पचों के मिलावट, पचीनों के मिलावट, पौड़ों के मिलावट, पकालों के मिलावट, मसालों के मिलावट, रेवड़ों के मिलावट, रिश्तों के मिलावट, दवाइयों के मिलावट और अशनाइयों के मिलावट, लंदन के खुदा से नो टोटी गुला दलता खुदा खलो के मानून की मिलावट अंकल दास खारिज समा टोल काम यो मिक्सचर दे मिलावट दे दलता कर दे कम दे हाँ रिश्ता रवान दे मिस्टर सिरियामोश